ګلتباهي د هغه فلم نوم دی چې په دې تالار کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د دغه فلم جوړونکی د فلم له جوړولو موخه د نشهیي توکو زیانونو په تړاو ځوانانو ته معلومات وړاندې کول بولي. هغه زیاتوي چې دغه فلم یې د 6 میاشتو په موده کې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ما خو برشان این فیلم یک پیاموار فیلم ساختم که از یک چیزی بیاموزن، مگر پیام من این است که به جوانه آینده خود که از این مخدر بسیار دوری کنند و بسیار دیدن که جوانای ما به چه حالت رسیدن و بازم خیر بگن امارت اسلامی زیاترش جمعآوری کردن، تداوی کردن. په ورته مهال هغه کسان چې د دې فلم نندارې ته راغلي له حکومت څخه غواړي تر څو د دا ډول هنرمندانو ملاتړ وکړي. دوی زیاتوي چې مسؤلین لا باید د نشهیي توکو کاروباریانو او کارونکو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. واقعا یک فیلم خیلی خوبی بود. من خیلی از این فیلم درک کردم، آموختم. تنها خواهش ما از دولت اینمی است که کسانی که پودر، چرس یا هر چی مواد نیشاوری که میفروشه بعد اول یاره اقدام بکنن، دستگیر بکنن. این فیلم که بسیار فیلم جالب و دیدنی بود، دیگه برنده های زیاد داشت. باید پارچه های تمثیلی ساخته شود و مردم ببینه از طریق رسانه، از طریق میدیا، از طریق رادیو تلویزیون ها دیگه آگاهی پیدا بکنه تا که از این پدیده شوم خدا نگاه بکنن. د ګلتباهي فلم ځینې صحنې او برخې په بلخ او حیرتان بندر کې ثبت شوي چې تر دا مهاله په بلخ، فاریاب او کندوز ولایتونو کې نندارې ته ایښودل شوی دی.